السلام علیکم. په پښتو کلیک چینل کې درته هرکلی وایم. دوستانو زموږ نننۍ ویډیو د دې باره کې ده چې د پښتو فلمونو او ډرامو مشهوره اداکاره خالده یاسمین ولې ډیره په بد حال ده. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ چې هغې باندې دومره مشکلات ولې دي نو ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې همدغه رنګې نوې او تازه معلومات د ټولو نه اول تاسو ته در رسي. دوستانو خالده یاسمین په پښتو ډرامو او فلمونو کې یو داسې نوم دی چې یقینا ټول لوی واړه به یې پیژني او ډیر به یې خوښوي. خالده یاسمین د ډرامو او فلمونو سره سره د پنجابیانو جینکو چې کوم په پښتو ډرامو کې کار کوي د هغوی په اواز باندې ډبینګ هم کړی دی، خو اوس ویلی کېږي چې خالده یاسمین ډیره مشکلاتو سره مخ ده او د دې غټه وجه دا وبا ده چې د دې وبا له وجې پښتو سینماګانې او سټیج ډانسونه بند دي چې هغې د وجې دی ډیر په مشکلاتو کې دي. همدغه وجه وه چې تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې د پښتونخوا ټولو هنرمندانو یو احتجاج کړی و او هغوی د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې موږ ته د سینماګانې ازادي شي او یا د موږ ته نشترحال را کړلی شي چې هغې کې موږ خپل پروګرامونه کوو او خپل رزق پکې ګټو، ولې چې زمونږ بل هیڅ د رزق درک نه لګي او زمونږ همدغه ډرامو فلمونو او سټیج ډانسونو ته کاته دي. نو دوستانو همدغه وجه وه چې خالده یاسمین یوازې نه د پښتونخوا ټول هنرمندان د دې وبا له وجې په مشکلاتو کې دي. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو هم خوښه شوي وي نو ویډیو لایک کړئ او د ویډیو باره کې څه نظر لرئ موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله د لوی خدای په امان.